و یو وخت د هند په ډیلي ښار کې د انګلیس سرکار سفیر له خپل قونسل سره په موټر کې روان و چې په لاره کې یو هندي ځوان ولیده چې غوا یې په لغته ووهله. موټروان ته یې وویل چې موټر ودروه. موټر یې ودراوه او ځوان یې له دې کار نه منې کړ. په خپله ورغی، غوا ته یې درناوی وکړ، لاسونه یې پې کېښودل، د تبرک لپاره سجده یې ورته وکړله. او کله چې هندیانو دا حالت ولیده، د ده په وفا باندې چې د دوی له سپېڅلې غوا سره یې کومه وفا وکړله، په هغه باندې ډېر زیات خوشحاله شول او د دغه ځوان په سپکاوي باندې ډېر سخت خفه شول. ځوان یې راونیو، ډېر سخت یې وواهه او په خپله د انګلیس سرکار دا کوم سفیر چې و هغه د غوا امتیازو ته لپه ونیوله او په خپل سر او مخ باندې هغه امتیاز یې ومښلې د تبرک لپاره. او دی لاړ بېرته په خپل موټر کې سپور سو. نو قونسل له ده نه پوښتنه وکړه چې سفیر صاحب دا دې څه وکړل، دا زما سترګو باندې څه چل سوی که دا زه څه وینم. نو سفیر ورته وویلې چې په اصل کې ما د دې غوا درناوی نه دی کړی، بلکې ما دغه ځوان چې دغه د دوی کومه خرابه عقیده چې وه چې سلګونه کاله له دوی سره ملګرې وه او د جهالت عقیده وه، هغې ته مې دوام ورکړل. دوی مې سل کاله بېرته شاته وغورځول. نو د دغو خلکو جهالت چې دی دا زموږ په لاس کې د دوی لپاره یوه تیره توره ده. باید موږ له دوی نه استفاده وکړو. که چیرې ما دغه ځوان له دغه کاره نه وای منې کړی چې د دوی دغه خرابه عقیده چې ده دا یې په لغتو وهله، هغه ورځ لرې نه وه چې دغو خلکو موږ په لغتو وهلي وای او له دې ځای نه یې شړلي وای.